अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی په انزر ټیب کې چې موږ سره کوم د سیګنیچرز لاین دی دا شان دی اوبجیکټ دی ایکویشن دی سایمبل دی دا به ډیټیل سره ډیسکس کو سمبل موږ سره دلته یو ټیبل دی دا صحیح شو اوس دې ټیبل سره لایک ز پرینټینګ کوم او دې سره زم چې لاندې موږ سره یو سیګنیچر اوم راشي صحیح شو سیګنیچر لاین دی ورسره راشي نو دغه لپاره مونږ چې څنګه ایم اس ورډ کې سیګنیچر یوز کو سیم ایز مونږ سره دلته په ایکسل کې دا سیګنیچر لاین دی صحیح شو اوس کانسپټ مونږ وګورو که زه راشم دلته کلیک کوم سیګنیچر لاین باندې ایډ مایکروسافټ آفیس باندې کلیک کړئ صحیح شو دلته لیکلی دی سیګنیچر سیټ اپ اوس دا سیګنیچر ته چا لپاره لیکي دا غ نیم به ور واچي لایک مونږ سره دلته ما واغستو احمد صحیح شو بیا نیکسٹ ګورل دی لیکلی دی سجسټډ سیګنیچرز دی ټایټل دی فور ایگزامپل ټیچر دی منیجر دی لایک دلته مو لیکلو ډاکټر دی موږ سره دا صحیح شو سم واغشتو دلته ډاکټر مو واغشتو دلته دا بیا ایمیل ایډرس دا آپشنل دی لایک دی ما جست اے بی سی واغشتو دلته دې ځای کې مې څه واغشتو اے بی سی مو واغشتو اوکې بټن باندې پریس کو اوس دلته موږ سره څه ایډ شو یو سیګنیچر لاین چې څنګه الته موږ سره سیګنیچر لاین براتلو میثود کې دغه شانتي موږ دلته یو سیګنیچر لاین څه کولی شو ایزیلی انسرټ کولی شو بیا نیکسټ موږ دلته ورغلی اوبجیکټ دی سره غلی دی اوبجیکټ کو بیټ میپ ایمیج باندې کلیک کو اوکې باندې پریس کو نو دلته موږ یو اوبجیکټ انسرټ کولی شو زر ځکه کوم چې الریډي موږ میثود چې کوم زمون کورس ته آی کې موږ ډیټیل سره ډیسکس کړی که څه مسلې نو ډیټیل سره الته نه کتی شي ها اوس کا دلته موږ ګور دا یو اوبجیکټ را سره رالو که زه په دې باندې کلیک کوم راشو دلته څه کلر پیل کو ا دا اوبجیکټ دی دلته را سره رالو ورته وګورئ صحیح شو کنه نو کومه بیٹ میپ ایمیج نه س اوبجیکټ رالو صحیح شو نو ایزیلی راغستې شو دلته اوبجیکټ باندې وکلیک کو دا موږ سره راغلی دی اوبجیکټ سره سره صحیح شو نیکسټ موږ ګور دغه شان دلته راغلی دی ایکویشن دی سایمبل دی را سره صحیح شو نو که زه د ایکویشن باندې کلیک کوم نو دا موږ سره زیاتره میتھمیټکس پیپر کې په کار راځي صحیح شو ایکویشن باندې کلیک کو دلته راشو لایک سره علم دلته مې دا کوادریټک فارمولا واغسته ده صحیح شو نو دلته موږ دې طریقې سره دا انسرټ کولی شو صحیح شو که دې فارموله کې موږ څه چینج کو پکې په اسانه کولی شو لایک زه دا ایکس چینج کوم د دې په ځای ما څه واغسته جسټ ایکس دی دې په ځای مې وای واغسته صحیح دی که نه نو دې کې موږ خپل یو چینج کولی شو میتھمیټکس پیپر چې کله موږ جوړو نو دغې لپاره موږ په انزر ټیب کې چې کوم دا ایکویشن والا ګروپ راغلی دی دا بیا یوز کو صحیح شو په دې باندې پریس کوئ دا ټول موږ سره ایکویشنز دي انګ ایکویشن دی را سره صحیح شو دلته لایک زه لیکم چې څه ا ایکولس ټو صحیح شو نو دلته موږ سره څه کېږي دا راسره لیکلی کېږي ا ایکولس ټو ایکس سکویر پلس وائی سکویر صحیح ده که نه نو دې طریقې سره موږ څه کولی شو دا یوز کولی شو صحیح دی نو دا را سره سره راغلی دی ایکویشن دی را سره په ایکویشن باندې کلیک کو دا ټول ایکویشن دی چې کوم ټایپ ایکویشن موږ انسرټ کو دلته نه انسرټ کولی شو ها که په دې کلیک کوئ نو موږ سره دا سره رالو ایکویشن را سره رالو اوس دغه شانتې دې کې نور زه چینج کوم نو دلته موږ وګورو دې لپاره یو خپل ټیب اوپن کېږي ایکویشن والا صحیح ده دغه شانتې موږ سره انګ ایکویشن دی لایک زه خپل رایټینګ کې لیکم صحیح شو دغه شانتې دې سایمبلز دي را سره دا پکې فریکشن دی را سره صحیح شو ریډیکل پکې علم دلته ناغستی شو صحیح دی نو دا ټول موږ سره څه دي ایکویشنز را سره بیا نیکسټ وګورو موږ سره راغلی دلته سایمبل دی څه راغلی دی سایمبل که سایمبل باندې زه کلیک کوم نو دلته نه موږ سره څه سپیشل سایمبلز دی دلته نه انسرټ کولی شو چې کوم ټایپ سایمبل انسرټ کې ایزیلی موږ دلته انسرټ کولی شو دلته به کلیک کو صحیح شو دا ځای مې لږ ختم کو ځان سره دلته مې کلیک کو سایمبل ته راشو دا ټول سایمبل دی لایک زه دا سایمبل لګوم انسرټ باندې کلیک کو دا سایمبل به راسې لګي ورته وګورئ سایمبل ته به راځو دلته نه موږ څه کولی شو سایمبل لګولی شو سپیشل کریکټر ټایپ ولوي نو دا ټول سپیشل کریکټر کې موږ سره راځي صحیح ده دغه شانتې موږ راشو کلیک کو څه باندې ټیکس دی دې کې زه یم چې څه داسې ټایپ ټیکس راشي نو دلته موږ داسې هم لګولی شو لایک ما څه ولګو دا یو ټایپ مې ولګو صحیح دی که نه نو دا ټول موږ سره ایکویشن دي او سایمبل دي را سره ټیک ده انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ دې چې کوم دا پیج لیاوټ ټیب راغلی دی دا به ډسکس کوو والسلام